ورونو د قیامت په ورځ د لمانځه پرېښوونکي په ډېر سخت عذاب کې وي. الله جل جلاله د سورة المدثر په 42 او 43 نمبر آیاتو کې د دوزخیانو حال بیانوي او فرمایي ما سلککم فی سقر، یعنی مؤمنان به و دوزخیانو ته ووایي تاسې خو پوه او هوښیاران خلق واست، تاسې څنګه او څه شي د دوزخ اور ته داخل کړلاست؟ قالوا لن نکو من المصلین، مجرمان به د مؤمنانو په جواب کې وایي موږ په دنیا کې د لمونځ کوونکو څخه نه وو، یعنی لمونځ مو نه کاوه. امام ترمذي د عبدالله ابن شفیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحابو د اسلامي اعمالو څخه د هیڅ عمل پرېښول کفر نه باله بې له د لمانځه پرېښول. ابن ماجه او بیهقي د ابو دردا رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي زما خلیل یعنی رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا وسط او سپارښت راته وکړي چې الله جل جلاله لره هیڅ شی مه شریکوه، که څه هم ټوک ټوک کړه سې، که څه هم وسوځل سې، او فرض لمونځ په قصد سره مه پرېږده. هر هغه څوک چې په قصد سره فرض لمونځ پرېږدي د هغه څخه د اسلام ذمه ایسته سوه. او شراب مه څښه، ځکه شراب د هر شي د هر شر کلي ده. الله جل جلاله د هغو کسانو په باره کې چې لمونځ فقط تر خپل وخت ځنډوي فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی ویل دی د لمونځ کوونکو دپاره، هغه لمونځ کوونکي چې دوی د خپل لمانځه څخه بېخبره وي، یعنی لمونځ په خپلو آدابو او پر خپلو اوقاتو نه ادا کوي. ویل څه شي دی؟ عطا ابن یسار رحمه الله وایي ویل په دوزخ کې یوه شیله ده، که په هغه شیله کې د دنیا غرونه واچول سي د دغه شیلې د ګرمۍ او حرارت څخه به ویلې سي. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي ویل په جهنم کې یوه شیله ده چې جهنم د دغه شیلې د ګرمۍ څخه پناه غواړي. سبحان الله. او په دغه شیله کې هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې لمونځ تر خپل وخت ځنډوي. دا د هغو کسانو حال دی چې فقط لمونځ تر خپل وخت ځنډوي. نو د هغو کسانو په باره کې څه فکر کوئ چې لمونځ نه کوي؟ د حسن بصري رضی الله تعالی عنه څخه د الله جل جلاله د دغه قول د معنا او مقصد پوښتنه وسوه چې فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. د رضی الله تعالی عنه وویل دا هغه کسان دي چې د لمانځه د وخت څخه بېخبره وي تر څو چې د لمانځه وخت تیر او ناوخته سي. اوس د دغه آیات شریف الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه تفسیر ته متوجه سه چې مفسرین او علماء کرام یې بیانوي. دوی وایي دغه کسان چې په غفلت سره لمونځ کوي دوی نه پوهیږي چې لمونځ د چا سره مناجات دی او د لمانځه څخه مقصد څه دی او دغه لمونځ د څونه اهتمام وړ او لایق دی. دا به څنګه لمونځ وي چې کله یې کوې او کله یې پرېږدې، وخت او ناوخته پر درېږې، په دنیوي کاروبار او خبرو قصدن وخت تېروې، او بیا چې لمونځ کوې هغه هم یو څو مشوکې ووهې. دا دې هیڅ په فکر کې نه درګرځي چې د چا په حضور کې ولاړ یم. د احکم الحاکمین و دربار ته څه قسم حاضري ورکوې او یا حاضري ورکوم،
آیا الله جل جلاله یوازې دغه ستا ناسته ولاړه کږېدل او سر پر مځکه ایښول ویني؟ او که دې د زړه په حال هم خبر دی؟ آیا په دغسې لمانځه کې لکه ځینې خلق چې یې ادا کوي د اخلاص او خشوع رنګ هم سته؟ په یاد یې ولرئ، ښه پوه سئ چې دغه ټول حالات او صورتونه په عن صلاتهم ساهون کې درجه پر درجه شامل دي.